اصول تر پښو لاندې شوي دي تر اوسه پورې په دغه جګړه کې. هر هغه کښتۍ بس دې ځای لارې نه تلله هغه ته خطر هغه وشتله به یې څه ده. ټوله نړۍ له ګواښ سره مخامخ کوي. تیل نشته، مثلا فلیپین کې په کافي اندازه تیل نشته. هغه د سوداګرۍ هغه نړیوال معیارونه څه دي په دې برخه کې چې څنګه دا جنګ لوی کی دنیایي اړخ ورته ورکړي. نورې کومې ستونزې دي چې تاسې ګورئ چې په نړۍ کې رامنځته کیږي. که د فلسطین مسله حل نشي بیا هم څه ده ثبات غوره پوره به نه راځي. امریکا به د خپل هوډ نه راستنه نه کیږي. چین هم په دغه موقف کې نه دی، امریکا په مقابل کې څه ده ودرېږي. اقتصادي مشترکات زیات لیدل کیږي. امکان لري د خلیج اقتصاد څه ده په 3-4 کلو کې هم څه ده جوړ نشي. د دنیا اکثریت بندرونو باندې چین ډېره لوړه پانګونه کړې ده. د هرمز څه بند سي، جبل علي نور بند هغه ده سقوط کوي. عربي هېوادونه په بحري تجارت باندې تکیه دي. عربو په ایران باندې حمله تر اوسه پورې نه ده کړې. په دغه زیان باندې چې دوی ته اوړي دوی به د ایران سره کومه ملګرتیا او خواخوږي وکړي. بیا هم عرب بله لاره نه لري، بیا به هم څه ده بیا امریکې سره پاتې تر څو پورې دغه جګړه زغملی شي. سوله نه وشي دا پیشرفت بس ده په شا لاړ شي. موږ ډېر تیل پر اوسه کال قرارداد له روسیې سره وسه